نن خو دا فتوا در دا ځای را رسولې ده چې اوس یې عامو خلکو ته فتواې په خولې ورکړي دي. څه وخت مخکې زه دلته یو زیارت ته ورغلم، په هغه زیارت کې ناست یم، یو ملګري مالګه راواخیستل د زیارت ویې څکل د برکت دپاره، بل ملګري ورته وایي دا دې شرک وکړي. اوس خو عامیان خلک، اوس خو د اسکولیان، اوس خو د اسکول ماشټرانو ته فتواوې د شرک او د بدعت په لاس ورکول سوي دي. تاسې د شیخ صاحب مبارک دلته ناست دي، زما دپاره بې ادبي هم ده چې خبرې کوم. تاسو پوښتنه ځینې وکړئ چې څومره ګرانه مسله د کفر او د اسلام ده، څومره ګرانه مسله د شرک او د بدعت ده. زه خو علی الاعلان په شلو جلسو کې مې ویلي دي، دلته بیا وایم د دغه نیکانو مشرانو علماو په مخ کې د بې ادبي معافي. دغه خلک چې زموږ پر مشرانو د شرک او د بدعت ټاپې لګوي، دا د میدان تعذیر سي ما ته د شرک او د بدعت خالي تعریف وکړي چې څه دي. دغه مولا او مفتی ته وایم چې زموږ د مشرانو لارې نن په بدعت او په شرک خلکو ته تېروي. ته راځه میدان تعذیر ته بدعت څه ته وایي، شرک څه ته وایي. شرک او بدعت قسم ده که د دغو ملایانو یې زده دی، د دغه ملایانو یادوم چې دا ډېر ټاپې لګي. نن یې عامي سړي ته په خوله ورکړي دي چې بس د شرک او د بدعت ټاپه ښه یې زده که. ای عامیانو د الله په خاطر باندې ظلم دی د ځانه سره یې کوئ. قسم دی دغه ملایان مو هلاکوي، دغه مفتی ته هلاکوي چې تا ته د شرک او د بدعت ټاپه په لاس درکړې ده. ځکه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول دی، د بخاري حدیث دی، شیخ صاحب مبارک ناست دی، د الله رسول وایي که یو سړي مسلمان ته په کافر یا په مشرک وویله، که هغه کافر نه و دی په کافر کېږي، د اسلامه په وځي. که تا یو چاته د شرک یا د کفر ټاپه مستعمله کړله، هغه کافر او مشرک نه و، ګوره ستا ایمان د لاسه ولاړی. ته شرک څه پېژنې، ته کفر څه پېژنې چې تا ته یې د شرک ټاپه په لاس درکړې ده. که زیارت ته ولاړلې بس دی ټاپه در باندې لګوي وایي مشرک سولې، که دې تعویض وکړي دی ټاپه در باندې لګوي وایي مشرک سولې، که دې لاس او پښې د مشرانو ورمچ کړل دی ټاپه در باندې لګوي وایي مشرک سولې، که دې خورده او تعویض راواخیستلي وایي مشرک سولې. ته د شرک ټاپې چا در ورشولې؟ دغه چا تا ته په خوله درکړله؟ ته عامي سړی، ته د شرک لفظ نه پېژنې، ته د بدعت لفظ نه پېژنې. برای ماښام هلته چې موږ ناستو، یو څوک ما ته رالی ملا و، د جلسه جوړه برای ماښام پر دا باندې وه چې دلته د وهابیتو د پنجپیرت چې کومه فتنه غوړېدلې ده چې د دې پاوز ما هلته بیان وکړي، بیا مې عام اعلان وکړي چې هر څوک پوښتنې لري زه جواب ورکوم. یو ملا رالی وایي زما سره پوښتنې شته، ما لاسه وکړه. یوه پوښتنه مې دا ده، د الفرضي لمانځه وروسته دعا کول بدعت دي. اوس دعاوې بدعت شولې. دعا څه معنا؟ حاجت خواستن از خدا، د خدای غواړه. اوس چې خدای ته لاس پورته کوو دا بدعت کوې. بدعت دا معنا چې ستا ایمان نسته، ځکه د الله پیغمبر وایي بدعتي به بې ایمانه در دنیا تېرېږي. اوس که دې دعا کې د خدای غوښتل اوس دې ناروا بولي، بدعتي دې بولي. مارت المولوي صاحب یې پله د بدعت تعریف وکړه. بدعت چا ته وایي؟ بیا به مسله حل. د بدعت تعریف یې نه دی زده. د بدعت تعریف نه پېژنم او بدعت ټاپې لګوم، د شرک تعریف نه پېژنم او د شرک ټاپې لګوم. دا ټاپه بیا دومره راډېروم چې عامیانو خلکو ته یې په لاس ورکوم. هر سړي ته دا وایم چې دا ټاپه د شرک او د بدعت پر هر ځای لګوه. مقصد مې دا دی چې د مشرانو پر لارو باندې اوس خلک د بدعت د شرک ټاپې لګي. ګورئ د علما ناست دي، دا خبره مدلله په دلیل ثابته ده، خو خبره ما درته ورځومه نه لنډه یې کوم. مشران که پر بدو تللي وه، د هغو مشرانو پر لار تګ حرام دی. مشران که پر نیکه لار تللي وه، د هغو مشرانو پر لار باندې تګ کول دا د قرآن او د احادیثو او د صحابه کرامو د اقوالو خلاصه او مجموعه ده چې دا ښه کار دی.